نه تاوتریخوالی، عدم تشدد، عدم خشونت یا نان وایلنس څه دی؟ دا د سیاسي مبارزې کومه شیوه او لار ده که د فیلسوفیک تفکر کومه عملی پایله له استبداد، بېعدالتۍ او نیواک سره عاطفي چلند دی که په دینونو او ګروهو کې ریښه لري. آیا د نه تاوتریخوالي یا عدم تشدد په اړه په افغانانو کې سمه انګیرنه او پیژند شته؟ ولې ځینې هغه مبارزې چې د تشدد له لارې شوي او ډېرې وینې پکې بهیدلې دي بیا هم ناکامې وي، خو ځینې ناتاوتریخجنې مبارزې بریا ته رسیدلې دي؟ آیا د مبارزې دغې لارې بنسټونه به څنګه وپیژنو؟ ای زما د نیکه زویه، ای زما د مینې وروره، ای د نر بابا بچیه، ای پیدا له نرې موره، سترګې ډکې د رڼا ستا، لاس د تش توره د څه شوه، د غضب په نیلي سور شوې، فولادي زغره د څه شوه، وی په نوې مستۍ مسته پاکه وینه د پښتون شوه، ولې ګوره که لیلا بیا تش په مینه د مجنون شوه. دا د عدم تشدد تر سرلیک لاندې د غني خان د شعر یوه برخه ده. غني خان د نه تاوتریخوالي د لوی مبارز باچا خان شاعر زوی و. داسې ویل کیږي چې د شاعر غني خان زړه هم کله کله د نه تاوتریخوالي مبارزې ته تنګېده او دا یې بریالۍ لاره نه ګڼله. ښایي په همداسې ناهیلۍ کې به یې ویلي وي خښتک د پښتون شلیږي، باچا خان ورته ګیندي وهي، ګاندي لیونی شوی دی سنډا ته سرندي وهي. نه تاوتریخوالی یا عدم تشدد هغه اصل او تګلاره ده چې له مخې ټولنیز، سیاسي، مدني او شخصي بدلونونه د زور، فیزیکي تاوتریخوالي او نورو ته د زیان رسولو له کارولو پرته رامنځته کیږي. د عدم تشدد لوښي او اوزار خبرې، استدلال، سولیز لاریونونه، مدني نافرمانی او بېوسلې پاڅونونه دي چې د حق او عدالت د ټینګښت لپاره ترسره کیږي. ملګرو ملتونو هم دغه مبارزه تعریف کړي او د هغې په بهیر کې یې د بشري حقونو پر درناوي ټینګار کړی دی. داسې باور دی چې په ځینو هندویي دینونو کې دغه فکر لرغونې ریښې لري، خو په نومهالي تاریخ کې د انګریزي ښکېلاک په وړاندې د مهاتما ګاندي مبارزې د نه تاوتریخوالي فکر مشهور او خپور کړ. په امریکا کې د مدني حقونو مبارز مارتین لوتر کینګ او په سویلي افریقا کې د توکم پالنې په وړاندې مبارز نیلسن ماندیلا هم د دغې لارې مخکښان یادي. خان عبدالغفار خان چې پښتانه یې باچا خان بولي، د پښتنو د خپلواکۍ، ویښتیا او مدني حقونو د ترلاسه کولو د لارې مبارز هم خپله مبارزه د نه تاوتریخوالي پر فکر و باور ولاړه ساتلی و. هغه په دې ټینګار کاوه چې د اسلام سپېڅلی دین هم د تاوتریخوالي مخالف دی او پښتانه باید د ټولیزې او ټولنیزې ویښتیا او روښانتیا له لارې دومره پیاوړي شي چې خپل ټول حقونه واخیستلی شي. راځئ په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلید وګورو. د نړۍ په سیاسي تاریخ کې ډېر بدلونونه د جګړو، پاڅونونو او زور له لارې رامنځته شوي دي، خو داسې خوځښتونه هم شته چې د وسلې پر ځای د فکر، ولسي فشار او مدني مقاومت لار خپله کړې ده. همدا لار د عدم تشدد فلسفه بلل کیږي. د عدم تشدد فلسفه یوازې د جګړې نشتوالی نه دی، بلکې د ظلم، تبعیض او استبداد پر وړاندې یو فعال او سازمان یافته مقاومت دی. په دې فلسفه کې د وسلې او تاوتریخوالي پر ځای له سوله ییزو لارو کار اخیستل کیږي. د عدم تشدد له فلسفې سره تر ټولو ډیر تړلی نوم د هند د خپلواکۍ مشر مهاتما ګاندي دی. د هغه مبارزې د 20مې پیړۍ د سیاسي خوځښتونو لپاره
نوې بیلګه وړاندې کړه. ګاندي باور درلود چې که یو ملت منسجم، متحد او پر اخلاقی ارزښتونو ولاړ مقاومت وکړي، کولی شي تر ټولو ځواکمن استعماري نظامونه هم له ماتې سره مخ کړي. د ګاندي له دغه فکر سره د هند ټول ازادي بخونکي موافق نه وه. د هند په کانګرس ګوند کې د هغه ملګری سوبهاش چندر بوس له هغه څخه خپله لار بیله او ټوپک ته لاس کړ. د خپلواکۍ غوښتونکو د لښکر جوړولو په نیت د پیښاور او کابل له لارې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته ولاړ، وجنګېد او په همدې لار کې ووژل شو. خو ګاندي د عدم تشدد سیاست ته د هند تر بشپړې خپلواکۍ پورې دوام ورکړ. د ګاندي له فلسفې الهام اخیستونکو کې تر ټولو مشهور مشر د امریکا د مدني حقونو فعال مارټین لوتر کینګ و. هغه د تورپوستو امریکایانو د مساوي حقونو لپاره سوله مبارزه وکړه او د خپلو ویناو او مدني مبارزې له لارې د امریکا د تبعیضي قوانینو په بدلون کې مهم رول ولوباوه. د هغه مبارزې او د عدم تشدد پیغام د نړۍ ګڼو مدني خوځښتونو ته الهام ورکړ. د عدم تشدد د مبارزې په تاریخ کې نیلسن منډیلا هم ځانګړی ځای لري. هغه د سویلي افریقا د جنسیتي توپیر پر ضد د مبارزې مخکښ مشر او د دغه هیواد لومړنی تورپوستی ولسمشر و. که څه هم منډیلا د مبارزې په یو پړاو کې وسلوال مقاومت هم وکړ، خو له 22 کلن زندان وروسته د ملي پخلاینې، بخښنې او سولیز انتقال لار خپله کړه او د توکمیز تبعیض پر وړاندې د مبارزې او ملي روغې جوړې نړیوال سمبول وګرځید. د عدم تشدد فلسفې د پښتنو په ټولنه کې هم ژور اغیز پریښی دی. د دې فکر تر ټولو مشهور استازی خان عبدالغفار خان یا پاچا خان و. هغه په داسې ټولنه کې د خپلواکۍ، ویښتیا، مدني حقونو، تعلیم او ټولنیز اصلاح غږ پورته کړ چې د برطانوي استعمار له فشارونو او تاوتریخوالي سره مخ و. پاچا خان د خدایي خدمتګار غورځنګ بنسټ کېښود او زرګونه کسان د وسلې پر ځای د خدمت، نظم او سولیز مقاومت لپاره وروزل. د پاچا خان مبارزه له دې امله ځانګړې ګڼل کېږي چې هغه په داسې یوه ټولنه کې فعالیت کاوه چې هم د برطانوي استعمار تر سخت فشار لاندې وه او هم د پښتنې ټولنې دودیز جوړښت د افکارو د خپرېدو لپاره اسانه چاپیریال نه و. د هغه زرګونه پلویان زندانی شول، ووهل شول، ووژل شول. پاچا خان تر وروستۍ شېبې د عدم تشدد له فلسفې وانه وښت. که څه هم د نړۍ هره سیمه کې عدم تشدد خپل لارویان او ملاتړي لري، خو داسې کسان هم شته چې عدم تشدد پر ځای په تاوتریخوالي او وسلوالې مبارزې باور لري. خو د نننۍ نړۍ په پیچلو سیاسي شرایطو کې آیا د عدم تشدد فلسفه لا هم د سیاسي بدلون اغیزمنه وسیله ده که د زور، جګړې او وسلې سیاست اغیز محدود کړی دی؟ روح الامین یازی، لندن. د فرهنګي سپړنې په نننۍ پروګرام کې به د مبارزې دغه لاره وپېژنو، مخینه به یې وپلټو او مخکښان به یې معرفي کړو. هڅه به وکړو چې دې پوښتنې ته ځواب ومومو: آیا عدم تشدد تل یو اغیزناکه او بریمنه لار ده؟ که نه، کله او څنګه ښایي دغه لاره انتخاب شي؟ له موږ سره میلمانه دي د ولسي مبارزې کارپو ښاغلی احمد الله ارچیوال او په پښتونخوا کې د سیمهیزو پالیسیو او ډیالوګ د مرکز د څیړنو د برخې مشر قدرمن ډاکټر خادم حسین، چې زه دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، خو له ښاغلي ارچیوال صاحب سره به پیل کړو. ښاغلی ارچیوال، تاسو د عدم تشدد د فکر د مبارزې د لارې او د دې لارې په اړه د هغو نیوکو
په اړه چې له بیلابیلو خواونه کیږي څېړنې کړي، مطالعات مو کړي او په دې برخه کې مو کتاب لیکلی، بلکې کتابونه. تاسو که د افغانستان خلکو ته د عدم تشدد یو تعریف وکړئ چې څنګه په ساده او عام فهمه ژبه پیژندلی شو او څه ځانګړنې څه خصوصیات لري چې بیا وروسته د همدغه تعریف په رڼا کې د هغه په نورو اړخونو، ځانګړنو، نیمګړتیاوو، ښېګڼو او د زمان مطابق د هغه د ځواب ورکولو ګټورتیا په اړه بحث وکړلی شو. ډیره مننه لیوال صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته او ډاکټر صاحب خادم حسین ته خپل سلامونه وړاندې کوم. عدم تشدد تاسو لکه په مقدمه کې ویل چې دا یو فلسفي فکر دی او که دا مبارزه ده. عدم تشدد یو کلی تعریف کوو، هغه دا دی چې عدم تشدد یعنی د تشدد نه پرته یا د زور نه پرته یوې مبارزې تر سره کولو ته عدم تشدد وایي. خو که څوک وایي چې دا فلسفي فکر دی، دا فلسفي فکر دی. که څوک وایي د مبارزې ډول دی، دا د مبارزې ډول دی. په ټوله کې عدم تشدد موږ له دریو زاویو څېړو. لومړی داسې خلک دي چې هغه عدم تشدد ته یا ولسي مبارزې ته فکري ژمنتیا لري، د هغو دپاره دا د ژوند فلسفه د هغې تشدد نه کوي. دویم، ځینې خلک داسې دي چې هغوی دپاره عدم تشدد دا د مبارزې یوه وسیله ده. مثلا په دې کې باچا خان راځي، یا په دې کې مثلا مارټین لوتر کینګ راځي، یا ګاندي پکې راځي. ځینې پکې داسې دي چې دواړه طرف ته دي. درېیمه ډله هغه خلک دي چې د هغو دپاره عدم تشدد هم فلسفه ده او هم د هغو دپاره دا د مبارزې یوه لاره ده. یو بل فرق باید وکړو او هغه دا دی چې موږ او تاسې د دې دپاره چې په عدم تشدد ښه پوه شو، دوه اصطلاحات باید د یو بل نه سره توپیر کړو. یوه اصطلاح ته زور وایي، زور یعنی فیزیکي زور چې انګلیسي کې ورته فورس وایي، او بل اصطلاح ته پاور وایي. پاور چې دی د انسانانو پوټنشل ته وایي، ځواک چې څه ته ویل کېږي. ولسي مبارزه یا عدم تشدد د مبارزې هغه ډول دی په کوم کې چې د انساني پوټنشل نه استفاده کېږي، چې په هغه کې فیزیکي زور نشته دی. او دغه چې دی د وسلواله مبارزه چې ده په هغه کې د زور نه استفاده کېږي. بل فرق یې دا دی چې زموږ او ستاسې لکه تاسو ته اشاره وکړله چې ډېر خلک د عدم تشدد په باره کې بېلابېل داسې فکر لري چې هغو ته دا د مبارزې یو ډول نه ښکاري، یا مثلا هغوی فکر کوي چې دا یو چاته مخ ور اړول دي چې په څپېړی ووایي او ځان پرې غلي کېدل دي. دغه نه یوازې په افغانستان کې دا فکر شته، بلکې په ټوله کې د عدم تشدد د مبارزې په اړه دغه فکر موجود دی. خو که راخلاصې کړو، عدم تشدد چې دی، ډېر خلک چې کله د عدم تشدد نوم اوري فکر کوي چې دا باید خامخا د مبارزه سیاسي. د عدم تشدد یو بل کلي تعریف چې دا په دې وروستیو کې په څېړنو کې رامنځته شوی، هغه دا دی چې دا د مبارزې هغه ډول دی چې په هغه کې خلک ځواکمن کوي. انګلیسي کې چې ورته امپاورمنټ ویل کېږي. مثلا د دې ښه مثال چې دی د باچا خان ښوونځي و. باچا خان ښوونځي ولې جوړ کړه؟ باچا خان ښوونځي ځکه جوړ کړه چې ده غوښتل چې د هغه وخت پښتانه دا امپاور کی، دا ځواکمن کی. ځکه انګریزانو په هغه وخت کې چې صوبه سرحد و، اوس چې پښتونخوا ده، په دې کې ښوونځي نه جوړول. نو باچا خان د دې دپاره چې دغه پښتانه امپاور کی، د چې کومه مبارزه کوله، اگر چې سیاسي اړخ یې لاره، خو د شروع د ښوونځیو نه وکړه. دغه د ښوونځیو جوړول په خپله عدم تشدد دی. نو که رالنډې کړو، عدم تشدد د مبارزې هغه ډول دی په کوم کې چې خلک د انسټیټیوشنل لارو نه، چې یعنی انسټیټیوشنل لارې څه معنی؟ په سیاست کې موږ انسټیټیوشنل لارې درې لارې لرو. یو دا چې خلک پارلماني سیاست کوي، دا یو. دویم دا چې خلک لابي کوي، دا دوه. دریم دا چې خلک مثلا رای ورکوي، دا درې. دغه انسټیټیوشنل سیاست دی. د دې سیاست نه بهر چې کومه مبارزه کیږي او د مبارزې د نورو لارو نه چې په هغه کې انساني پوټنشل شامل دی، د هغې نه استفاده کیږي، دغه ته عدم تشدد ویل کیږي. ډیره زیاته مننه. ارچیوال صاحب، تاسو په خبرو کې څو مسالې داسې مخې ته راغلي چې باید یو څه نور وسپړل شي. مثلا تاسو ویل چې یو رقم مبارزه دا ده چې د رای ورکولو، د پارلماني مبارزې او حتی د مدني لارو څخه
دا خو په هغه فضا او په هغه چوکاټ کې کیږي چې هلته د دغسې مبارزې وسایل مهیا وي، قوانین وجود ولري او تاسو یا مبارزه کوونکی لوری افراد یو څه د حق په نامه ولري که نه، یو د حقوقو او مسؤلیتونو حدود معلوم وي. خو که خبره د ښکېلاک وي، یو زورور نیواک شوی وي، یو قدرتمند هیواد یو کمزور هیواد ښکېل کړی وي او دغه خلک غواړي ازادي ترلاسه کړي، یا په بل حالت کې یو مستبد حاکمیت واکمن وي او په خلکو باندې ظلم کوي، هیڅ ډول حق نه وي مطرح د خلکو دپاره، او یا په داسې حالت کې چې د پارلماني مبارزې د رای د ورکولو او د نورو انساني حقونو د استفادې امکانات هیڅ نه وي. آیا دغسې یو فضا کې هم د عدم تشدد مبارزه نتیجه ورکوي، هلته بیا هم معنا درلودلی شي؟ و د چې سوی تفاهم ونه شي. زما مقصد دا و چې د سیاست رواجي لارې پارلمان دی، لابي ده او رای ورکونه ده. کله چې انسانانو ته، کله چې ملتونو ته دغه لارې بندي، که دا په ولسواکه نظام کې که په غیر ولسواکه نظام کې، دی یو بل ډول مبارزه کوي. دی بیا پارلمان د ووټ او د لابي نه بغیر یا د قانون جوړول نه د باندې یو بل قسمه مبارزه کوي چې په هغې کې دی د زور زیاتي نه استفاده نه کوي او هغې کې د خپل پوټنشل نه استفاده کوي چې په دې کې اقتصادي، سیاسي، ټولنیز او دغه ډول ډول تاکتیکونه پکې شامل دي. خو بیا دی دغه ولسي مبارزه کوي. خبره دا ده چې لکه ستاسو مقصد دی چې عدم تشدد مبارزه په کوم ډول نظامونو کې کیږي. یو خو د خلکو فکر دی، عامه افکار دي، یو علمی خبره ده. علمی خبره دا ده چې ولسي مبارزه دا په دیموکراتي نظامونو کې، په ولسواکه نظامونو کې هم کیږي، په دیکتاتوري نظامونو کې هم کیږي. مثلا که تاسو هغه وخت هند ته وګورئ چې برطانیې په حکومت کاوه، د برطانیې کالونۍ وه، هغه یوه مستعمره وه، او په هغه مستعمره کې ګاندي مثلا د عدم تشدد دغه تحریک چلولو. بیا په مثلا که تاسو دغه ته وګورئ، که دغه تازه د عربو پسرلي ته وګورئ، عرب سپرینګ چې ورته وایي، په عرب سپرینګ کې مثلا په مصر کې وشو. مصر کې صحیح د انتخابات کېده، خو یو استبدادي حکومت و. په تیونس کې یو استبدادي حکومت و، هلته دا وشو. په د شرقي اروپا په ځینې ملکونو کې لاتویا و استونیا، په دغه هیوادونو کې د ولسي مبارزې شوي، دغه دیکتاتوري ټولنې وې. بل خواته که تاسو امریکا ته وګورئ، امریکا کې تورپوست خپل مبارزه کوله، دغه مبارزه کې په یو دیموکراتیک نظام کې کېدله. د علمي لحاظ باندې موندنې دا ښیي چې ولسي مبارزه چې ده، په دې باندې structural conditions، یعنی جوړښتونه لکه مثلا د حکومت ډول یا د نظام ډول په دې تاثیر نه کوي، د دې په بریا باندې تاثیر نه کوي. دا په هر ډول ټولنو کې کیږي. خو زما مقصد دا دی چې ولسي مبارزه خلک کله کوي، هغه وخت کې کوي چې دوی په پارلمان کې سیاست نشي کولی، دوی مثلا د لابي نشي کولی، دوی مثلا د قانون جوړونې د لارې خپل غوښتنې نشي کولی، نو دوی بیا ولسي مبارزې ته مخه کوي. نو زما مقصد دا ډېر عالي. تاسو دغه د جوړښتي امکاناتو ته اشاره وکړه. ښه به دا وي چې د یو فکر یا د یو فلسفي جریان د پیژندلو دپاره یو شمېر هغه اصطلاحات چې ډېر زیات د هغه په جریان کې یا د هغه په متن کې کاریږي، هغه وپیژنو. مثلا د عدم تشدد د سیاسي مبارزې او حتی د مدني حقونو د مبارزې دپاره له هغو لارو چارو نه چې استفاده کیږي او له هغې نه مدني نافرماني ده، یا مثلا د مظاهراتو، د مارشونو، د لاریونونو کول دي. د ګاندي د مالګې لاریون ډیر مشهور دی، یا هغه چې تقریبا 100 کیلومتره لسګونو زرو کسانو ورسره مارش وکړ. یا مثلا هغه تشکیلات چې دغه د عدم تشدد مبارزه رهبري کوي، اهداف ورته ټاکي او ستراتیژیګانې ورته جوړوي. دغه تشکیلات که تاسو د خپلو موندنو او د تحقیقاتو په پایله کې
د دغو اصطلاحاتو پیژندنه هم راته وکړئ. مدني نافرمانی څه ده او کوم وسایل کوم ټولز کارول کیږي د عدم تشدد په یو منظمه مبارزه کې؟ مننه لیوال صاحب. اصلي خبره دا ده چې ولسی مبارزه لکه تاسو وختي ته اشاره وکړه چې ډیر خلک فکر کوي چې دا د مبارزې یو ناکام ډول دی. دا بیلابیل دلایل لري. یو دلیل دا دی چې که تاسو په ادبیاتو کې ډیر کار کړی، په سیاسي علومو کې، په سوشیالوجي کې کار کړی، تاسو پوهیږئ چې جنگ ته څومره لابي شوی ده، جنگ ته څومره کار شوی چې انسان پیدا شوی دا غنه اوسه پورې واخله په جنگ باندې څومره تحقیقونه شوی. خو په ولسی مبارزه په عدم تشدد باندې څېړنې نه دي شوی. نو ځکه دغه رقم سوء تفاهمات موجود دي. خبره دا ده که څوک غواړي چې ولسی مبارزه کامیاب شي، یوازې دا نه ده چې یو څوک راوځي مظاهره وکړي یا مثلا اعتصاب وکړي او هغه به کامیابیږي. لکه څنګه چې د جنگ لپاره یو ستراتیژي پکار ده، لکه څنګه چې د جنگ لپاره یو لیډرشپ مشرتابه پکار دی، لکه څنګه چې د جنگ لپاره خلک پکار دي، لکه څنګه چې د جنگ لپاره وسایل او تاکتیکونه پکار دي، دغه شیونه د ولسی مبارزې لپاره هم پکار دي. البته دغه ولسی مبارزه چې ستراتیژیکه ولسی مبارزه چې مثلا د حقونه ته غواړي، زه هغه فلسفي اړخ باندې بحث نکوم. اوس دا تاسو چې کوم خبره وکړله ولسی مبارزه چې دا څه ډول ترسره کیږي، درې غټو ډولونو باندې د ولسی مبارزې لارې ویشل کیږي. اول ولسی مبارزه به ته څه رقم کوي؟ اول به یوه لارې دا ده چې قانون او رواج تا ته یو کار وایي چې دا مه کوه ته به یې کوې. مثلا قانون او رواج ته دا وایي چې ته به لاره نه بندې، ته به سړک کې خیمه نه وې، ته به موټرو ټریفیک نه بندې، دا لارې به نه بندې. خو ته کله چې ولسی مبارزه کې ته دا کارونه کوې. دویم قانون او چوکاټ ځینې وخت کې تاسو ته یو کار وایي چې دا وکړه ته نه کوې. په دې کې مثلا حکومت ته وایي چې ته د برېښنا بیل ورکړه، ته د اوبو بیل ورکړه، ته مثلا خپلې وظیفې ته لاړ شه، خو ته دا نه کوې. نو دا چې د ولسی مبارزې د ترسره کولو دویمه لار ده. دریمه لارې ځینې وختونه داسې کیږي چې د دې دواړو حکومت چې ته څه وایي چې وکړه او ته نه کوې، او څه وخت کې چې ته وایي چې مه کوه او ته کوې، د دې دواړو ټولګه د دې یوه دریمه لار ده. او ولسی مبارزه خبره بیا هم زه دا کومه چې کله چې موږ عدم تشدد یا ولسی مبارزه د ستراتیژیکو موخو لپاره کوو، دې ته ستراتیژیک نان وایلنس وایي. بېلابېل نومونه دي، زه ته تاسو اشاره وکړله. نو په دغه کې ته یوازې په دې باندې مبارزه نشي کامیابولی چې ته فقط جلسې وکړي او مظاهرې وکړي. ته به ستراتیژي لري، لیډرشپ به لري، ریسورسز به لري، او هغې دپاره به یو لرلید لري، د هغې دپاره به موخې او اهداف لري، لنډمهاله اهداف، اوږدمهاله اهداف، د کمیونیکیشن څه رقم کې، څه رقم فنډریزینګ کې، دا ټول مسایل پکې راځي. پاتې شوه د ولسی مبارزې تاکتیکونه. کله چې موږ ولسی مظاهره یا مثلا موږ احتجاج یا مثلا موږ په پېښور طرف ته چې موږ ډېر یادو هرتال چې ورته وایي، دا چې کله موږ یادو دا د ولسی مبارزې ډولونه نه دي، دا د ولسی مبارزې تاکتیکونه دي. جین شارپ په دې باندې هغه بنسټیز کار د ولسی مبارزې په تاکتیکونو کړی دی. 198 تاکتیکونه لیکلي. دغه 198 تاکتیکونه زما د استدلال دا دی چې، او ما په کتاب کې په دغه مسایلو ته اشاره کړې، دا کانټیکسچوال دی. کانټیکسچوال په دې معنی چې دغه د امریکا یا د اروپایي ملکونو په دغه کې په پس منظر کې دغه لیکلي دي. دلته دا عملي کیږي. ځینې زموږ او ستاسې په نورو ټولنو کې هم عملي کیږي، خو په افغانستان کې کیدای شي دغه ځینې تاکتیکونه چې جین شارپ لیکلي دا عملي شي، ځینې کیدای شي عملي نشي. مثلا په امریکا کې وایي چې د ده په تاکتیکونو کې یو دا دی چې تاسو د اوبو بیل مه ورکوئ حکومت ته. نو په افغانستان کې خلک اوبه د کوهي نه پخپله راوباسي یا یې د ولې نه راوړي، نو هلته خو بیل نشته دی. نو ځکه زما استدلال دا دی چې ولسی مبارزې تاکتیکونه چې دي دا کانټیکسچوال دي، دا د هرې ټولنې خپل دي. مثلا زموږ او ستاسې په ټولنه کې جرګه یو ښه تاکتیک دی، ننواتې یو بل تاکتیک دی، یا مثلا نور ډېر دغه رقم تاکتیکونه دي. نو نومونه چې واخلو، نومونه 198 خو دې لیکلي دي، خو زموږ او ستاسو په ټولنه کې ننواتې، جرګه، د جرګې نه علاوه مثلا منګ او ستاسو کې یاد اگر چې په ټولنه کې دا خلک ډېر نه خوښوي، خو د یو چا څخه خبرې بندول، دا په خپله د ولسی مبارزې دا یوه لاره ده. زموږ او ستاسې خلک یې کوي، نوم یې ولا نه دی ورکړی. خو بیا هم خبره په دې کې دا ده چې که یو کس
زه راپاڅېږم زه وایم چې زه مبارزه کوم او زه احتجاج وکړم دا نتیجه نه ورکوي. دې دپاره استراتیژي پکار ده، دې دپاره هغه ټول شیونه چې یوه مبارزې ته ضرورت دي هغه باید موجود وي. که هغه نه موجود نو مبارزه نه کامیابیږي. بله خبره دا ده چې اگر چې فکر کوم ستاسو کېدای شي وروسته سوال مې د ولسي مبارزې چې اکثره ناکامیږي هغه بېلابېل دلایل لري یا شرایط ته ضرورت لري. هغه شرایط چې تر څو پورې نه وي رامنځته شوي هغه ولسي مبارزه وي، که وسله مبارزه وي هغه نه کامیابیږي. مننه. ډیره مننه. تصادفاً چې ما غوښتل چې بیا په همدغه برخه لږ تمام شو چې تاسو یادونه ورته وکړه، فقط زه دومره یادونه کوم چې زموږ بل قدرمن میلمه ډاکټر صاحب خادم حسین په پښتونخوا کې د تخنیکی او د انټرنیټ او د دې مسایلو د ستونزو له کبله لا تر اوسه له موږ سره نشته. د همکاران هڅه کوي چې راواخلي. نو د دې لپاره زه باور لرم چې وال صاحب تاسو دغه تخصص له مخې چې لرئ زموږ دغه پوښتنو ته ستاسو ځوابونه زموږ د لیدونکو دپاره ډېر په زړه پورې دي. له تاسو سره ادامه ورکو. اوس خبره په دې کې ده چې هره مبارزه ځانګړی بستر لري چې که هغه بستر آماده نه وي، که هغه تاوتریخجنه وي، که ولسي مبارزه وي ستاسو په ډېره ښکلې اصطلاح یا نه تاوتریخوالی، نو کامیابېدل سخت دي. ما چېرته لوستي وو یا مې اورېدلي وو چې د ولسي مبارزې تر ټولو مهم اړخ دا دی چې تاسو اول هغه خلک په خپلو حقونو خبر کړئ چې د هغو دپاره یې حق غواړئ. یعنی اول باید هغوی پوه شي چې د څه دپاره باید مبارزه وکړي، ولې مبارزه وکړي، څه غواړي. که داسې نشي هغوی نه یوازې چې انسجام نه مومي، تشکل نه مومي، راپاڅېږي نه او د ولسي مبارزې له رهبرۍ او مدیرانو سره ملګرتیا نه کوي. او دا د عامه پوهاوي فکر کوم چې یوه برخه فرهنګي کار ته اړتیا لري. مثالونه شته د خدایي خدمتګارانو له هغه نه مخکې د البته زموږ په خپله ټولنه کې د مشروطیت د دورې د حبیبیې د لیسې، د سراج الاخبار، هاخواته د بېلابېلو د پښتنو د نهضتونو، په خپله د پښتون رساله او جبهت اصلاح افغانه او داسې بیا وروسته د خدایي خدمتګارو تحریک او په نړۍ کې نور مثالونه چې دوی وغوښتل چې اول خلک راویښ کړي، له خپلو حقونو یې خبر کړي، له معاصر او مدرن ژوند او د هغه له مزیتونو نه خبر کړي او بیا د مبارزې او انسجام په ګټو یې خبر کړي. ستاسو په نظر که دغه لازم فرهنګي بستر آماده نشي، هڅې ونشي، شعور راویښ نشي، آیا دغه ولسي مبارزه یا د عدم تشدد هڅې معنا موندلی شي؟ زما پوښتنه لږ اوږده شوه او وروستۍ برخه به یې دا چې نو د دغسې یو فرهنګي کار لپاره څه کول پکار دي؟ آیا په دې باندې تاسو بحث کړی دی په خپل کتاب کې؟ مننه لیوال صاحب. ما خو کتاب په دې لیکلی دی چې عدم تشدد یا ولسي مبارزه څه شی دی او د افغانستان په کلتور کې او د پښتنو په کلتور کې دا څنګه عملي کیږي. یعنی هلته مې هغه تاکتیکونه او په دې مسایلو باندې خبرې کړي دي. خبره دا ده لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله، ولسي مبارزه چې ده دا یوې روزنې او دې ته ضرورت لري، دې کې شک نشته دی. مثلا په امریکا کې چې کله د سیول رایټس یا د مدني حقونو تحریک و چې مارټین لوتر کینګ دغه مشري کوله او ځینې نور خلک هم مشرانو، نو دوی یو څو کسان هند ته ولېږل. دوی هند ته ولېږل، هند کې هلته دوی ټریننګونه وکړه او د هند نه بیرته رال دلته به په امریکا کې د پوهنتون محصلینو ته او مثلا د دیو په اصطلاح مدني ټولنه او یا ځینې نور خلکو ته دیو ورکشاپونه جوړ کړل او په هغه ورکشاپونو کې دیو ته نه یوازې د ولسي مبارزې د ترسره کولو لارې ور وښودلې، بلکې هغو ته دا هم تشریح کړه چې ولسي مبارزه دا یو ته وښودله چې ولسي مبارزه چې ده دا د وسلوالې مبارزې نه مؤثره ده. د دې خبرې معنا دا ده که څوک ولسي مبارزه ترسره کوي د هغو دپاره دا ضرور ده چې هغه به په ولسي مبارزه باندې باور لري. یعنی معنا یې دا ده که چېرته داسې یو حالت څه دی
هغه مخکېږي چې هغه باندې جنگ تحمیلېږي، جنگ په تپل کېږي یا زور په دی به زور نه کوي، دی به هماغه کم په اصطلاح ژمنه چې کړې ده چې دی به غیر متشددي هغه ته به دوام ورکړي او هرگز به که د دې سره زور زیاتی کېږي دی به تشدد نه کوي. کله که دی تشدد وکړي مبارزه ناکامیږي. نو د فکر کوم د دغه دپاره د ولسي مبارزې دپاره داسې عامه پوهاوي نه زیاته ضروري خبره دا ده چې دا په اصطلاح ټارګټډ روزنیز پروګرامونه وشي. د دې معنی دا ده چې خلکو ته اول دا ور وښودل شي چې ولسي مبارزه څه شی دی، په اړونده ټولنه کې تاکتیکونه څه شی دي، دا مؤثره ده که غیر مؤثره ده، او بیا د ترسره کولو لارې څه دي. نو داسې عمومي عامه پوهاوي ته هم یو څه ضرورت شته دی، خو تخصصي او ډیره ټارګټډ پوهاوي ته هغه خلک چې مثلا زی او عملا په مبارزه کې ګډون کوي، لکه په امریکا کې هغه وخت چې مبارزه کېدله دی مثلا اول د دې نه شروع وکړله چې دلته د سپین پوستو او ځان له رستورانټونو او د تور پوستو ځان له دې محصلین لاړ، تور پوستو ته اجازه نه وه چې دی د سپین پوستو په رستورانټ کې کینی، دی لاړل ته په میزونو باندې کېناسته، وایي موږ له ډوډۍ راکوئ، خلکو ډوډۍ ورنه کړله، خو دیو ته وروسته پسې پولیس راغله او قصه پسې ډېره اوږده شوه، قصه والو ته ورسېده، خو دیو تاوتریخوالی نه کوه. نو هغه خبره ده چې نه یوازې دا چې پوهاوی تخصصي پوهاوی ضرور دی، بلکې چوکاټ ورته ډېر ضرور دی. چوکاټ کله یعنې ستراتیژي ورته ډېره ضرور ده. ستراتیژي کې بیا هم زه دا وایم چې مهم شی ستا دا دی چې لرلید دې څه شی دی. لرلید باید ستا معلوم وي، یعنې ته مظاهره کې نو غواړې ته څه شي. د لرلید نه علاوه به وروسته ته راځې اوږدمهاله موخې دې څه شي دي، لنډمهاله موخې دې څنګه دي، او دغه موخو ته ته څنګه رسېږې، دغه موخو ته ته رسېږې څنګه، هغې دپاره به ته مثلا تاکتیکونه بیا غوره کوې. هره ټولنې تاکتیکونه خپل دي، زموږ د ټولنې خپل تاکتیکونه دي، د نورو ټولنو خپل تاکتیکونه دي. کله چې د تاکتیکونه او دا ته تعریف کړل، د هغې نه وروسته وسایل ته ستا ضرورت دی. مثلا ته دې ته وسایل څنګه پیدا کړې؟ وسایلو کې بیا خبرې شته دی چې مثلا ته د دغه څوک چې د تحریک یا د دغه مبارزې غړي دي د هغو نه چاندر اخلي او په څه طریقه باندې مخکې ځي. په ولسي مبارزه کې یو ښه کار دا دی چې هغومره وسایل مادي وسایل پکې نه لګېږي څومره چې په وسله واله مبارزه کې لګېږي. مننه. ډیره زیاته مننه. زه به دلته په دریو تاریخي مثالونو باندې یو څه رڼا واچوم چې بیا تاسو نه د هغو د مقایسوي او په اصطلاح تطبیقي کتنې نظر واورو. مثلا په هندوستان کې موږ دلته په تصویري برخه کې هم اشاره ورته وکړه چې ګاندي ستاسو په ښکلې اصطلاح ولسي مبارزې ته یا د عدم تشدد مبارزې ته دوام ورکړ. اما نورې ډلې داسې وي چې هغوی په جګړه او د انګریزانو په ضد باندې په وسله واله مبارزه باور درلوده او یو هم د بوس تر مشرۍ لاندې وسله واله مبارزه وه چې وځپل شوه یا د نورې هم وځپل شوې، خو ګاندي مخکې لاړه، وربړول شو، وځورول شو، اما بالاخره په یو ډول خپل هدف ته ورسید. په د افغانستان د دریګونو جګړو پر مهال هم داسې یو څه کتلی شو. دوه جګړې افغانانو په د جنګ په ډګر کې وګټلې، دواړه ځلې انګریزان وشړل شول. خو ولې انګریزان بیرته راغلل؟ ولې افغانستان بیا ونیول شو یا مداخله پکې وشوه؟ خبره په دې کې وه چې دغه دپاره لازم سیاسي او فرهنګي بستر نه و چې خلک خپله خپلواکي وساتي. داسې ویل کېږي چې په دریم ځل باندې د مشروطه غوښتونکو فرهنګي کار، روښانتیایي کار د دې باعث شو چې هغه هم په عدم تشدد ولاړو، چې کله چې بیا خلک پاڅېدل او خپلواکي نه یوازې دا چې واخیستل شوه بلکې په رسمیت وپېژندل شوه او ثمره یې درلوده او په افغانستان کې بدلونونه راغلل. د ډیورند کرغېړنې کرښې هغه اړه پښتنو هم د باچا خان ترڅنګ ایپي فقیر مبارزه کوله عملا مسلحانه، اما باچا خان ترې وبریده وکړی شول چې پښتانه راویښ کړي، سره منسجم یې کړي. دغو دریو مثالونو ته په کتلو سره تاسو څه فکر کوئ چې دا د ولسي مبارزې د تداوم برکت و چې بالاخره یو مقدار نتیجه یې ورکړه، که نه
لازم شرایط ورته چمتو شول. ځکه تاسو په پیل کې دا ویلي چې که لازم شرایط نه وي چمتو، که مبارزه متشدده وي که غیر متشدده وي پایله نه لري. دغه لازم بستر نه ستاسو هدف څه دی؟ لازم بستر نه هدف دا دی په دغه د عدم تشدد یا د ولسي مبارزې هغه تاسو چې ویل د ولسي مبارزې د ادبیاتو په اصطلاح چې وي او په انګلیسي کې ورته سټیټس کو وي، موجوده حالت. هغه مبارزه کامیابیږي چې ته خپل مخالف ته چې هغه مثلا که د ګاندي مثال واخلو د برتانوي هند حکومت او چلته وایسرای او ټول حکومت وسو دغه د مخالف او که ته مبارزه ته په داسې طریقه باندې وکړي چې ته هغه خپل مخالف ته هغه سټیټس کو یا هغه حالت ساتل مشکل کې ستا مبارزه کامیابیږي. که چېرته ته سټیټس کو ساتل مشکل نه کې مثلا نو بیا ستا مبارزه نه کامیابیږي. د ګاندي مثال که تاسو وګورئ، د ګاندي مثال کې د یو وخت کې د مالګې مارچ وکړه. د مالګې مارچ په دې معنی چې سالټ مارچ ورته وایي. د په هندوستان کې خلکو چې مالګه جوړوله د برتانیې حکومت هغو ته ویلي چې تاسو ماله دغه راکوئ، نو ټیکس یې اخیسته، د مالګې ټیکس یې اخیسته. نو ګاندي دا قانون مات کړ. لکه ما چې ورته اشاره وکړله حکومت تا ته وایي چې ته به مالګه په خپله نه جوړه، که جوړه ټیکس به ورکوې. خو ګاندي هغه کار وکړه کوم چې حکومت ورته ویل مې کوه. دا لاړ خلک یې د ځان سره ملګري کړه، 200 مایله سفر یې وکړ او بالاخره د سمندر نه اوبه راواخیستلې، هغه اوبه یې جوش کړلې او مالګه جوړه کړه. دا یو سمبولیک حرکت و، خو تاثیر یې بیخي ډېر و. حکومت په یو داسې مشکل کې واچاو چې که چېرته دیو ګاندي نیولې ګاندي بندي کولی ټول هندوستان ورته راپاڅېده، او که ګاندي نه نیولې ګاندي قانون مات کړی نو حکومت حیران شو چې څه وکړي. نو دا یو مثال دی. بل مثال مثلا دا دی چې یو وخت کې د ګاندي او د ملګرو په وینا باندې خلکو ته ویل چې تاسو باید د خامتا جامې جوړې کړئ او د په انګلستان کې جوړې شوی جامې هغه ماخلی، ځکه انګریزانو د هند دغه وړل د مالوچې د هندي مالوچې وړل، هلته یې جامې جوړولې راوړلې بیرته په دیو باندې ګرانې خرڅولې. نو ګاندي خپلو خلکو ته ویل او تاسو به لیدلي مې د ګاندي په هر عکس کې چې وګورئ هلته اوسه څرخی. دغه څرخی یوازې سمبولیک اهمیت هم لري او د سمبولیک نه علاوه یو قوي پیغام ورکوي. قوي پیغام یې دا و چې خلکو کله خپلې جامې جوړول پیل کړل نو د هغې نه وروسته ګاندي د دوی ورته ګردې میز وی یا ګول کنفرانس یې ورته وی، دا لاړ دغه ته د هند ته انګلستان ته لاړ. هلته چې لاړ دغه د فابریکو مشرانو د ده سره یوه ناسته وکړله. ده ته یې ویل چې تاسو خو موږ کوم ظلم نه دی کړی، ستاسو چې دا په خپله جامې جوړول شروع کړي دي، زموږ د کارخانو یو په څلورمه یعنی 15% کارخانې بندې شوي دي. معنا یې دا ده چې د اقتصادي فشار پرې راوړل او دغه اقتصادي فشار د دې باعث شو چې هغه خلک د برتانیې حکومت ته وایي چې په هند کې په خپلو پالیسیو باندې په تګلارو باندې د سره کتنه وکړي. نو د ګاندي یو څو لاملونه لرل. یو دا چې د هند خلک چې دي اگر چې په ولسي مدعا کتابي خبره نه ده، یعنی په لیټریچر په ادبیاتو کې دا نشته، خو عام زمونږ او ستاسې هغه په اصطلاح ابزرویشن دا دی چې د هند خلکو ته چې وګورو هغه ډېر زر خپل مشر مني او هغه پسې ځي ټول پسې. ګاندي هغه ولسي ملاتړ د نورو خلکو په نسبت بیخي ډېر لري، لکه د هند نفوس خو هغه وخت کې هم ډېر غټ نفوس و. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې د ګاندي سره هغه څه و چې د هند حکومت مجبوره کولی شو چې سټیټس کو ته ګرانه کړي. زمونږ د دې خواته بیا دغه مشکل چې و دغه مسله بیا ډېره نه وه. زمونږ مثلا که تاسو د هند تاریخ ته وګورئ، د هند په تاریخ کې هند د انګریزانو په وخت کې انګریزانو د قصده پینډۍ او خیبر پښتونخوا چې وسته وسوي دای د دیونه چاونۍ جوړې کړې وي، یعنی دا چاونۍ وي. زیاتره نظامی تشکیلات د هند چې تاسو وګورئ په دې سیمو کې وو. خو که صنعت وګورئ، صنعت په هند کې و، صنعت مثلا په بمبای کې و، صنعت په ګجرات کې و، صنعت په احمد آباد کې و، هغه طرف ته صنعت و. نو ګاندي کولی شو چې د دې هغه صنعتي څرخه چې ده هغه ودرئ او یا که ونه درئ ټکنۍ یې کړي او په هغو باندې دومره فشار راوړي چې حکومت خبرو ته یا د دې خبرو کولو ته راکاږي. خو په پښتونخوا کې خو دغه څه شی نه و. که تاسو د پښتونخوا تاریخ وګورئ، ما نه دقیق شمیره یې ده، خو دې باندې د یو انګلیس کتاب لیکلی دی، په هغې کې دا ښودلي دي چې فکر کوم په 1914 کې که په 1915 کې په دغه کلونو کې
فکر کوم الان جانسن دا کتاب لیکلی پښتو ته ترجمه شوی دی د لیکلي دي چې په صوبه سرحد چې په هغه وخت کې په 1901 کې دا ځان له صوبه جوړه شوله او دیو خپل بودیجه نشه پوره کوله د فکر کوم درې مایسه بودیجه پوره کوله شو نور بودیجه د دیو دغه مرکز نو تراتله نو ته چې خپل بودیجه نشي پوره کوله نو ته په حکومت باندې څه اقتصادي فشار راوړي نو زه فکر کوم چې دغه سي ډیر عوامل دي سړی په خبرې کول شي یو خبره بل چې زه دغه مشروطیت ما یو څه لسته د ډیر معلومات پنه لرم او دغه بود نه مانه دی لسته چې مثلا د عدم تشدد د بود نه دی کوم کارونه کړي کوم دي کړي نور هغه عمومي ملسته دی خبره دا د یو فرق باید واضح یو هغه دا چې عدم تشدد چې کله منګه یادو په دې کې دوه خبرې دي دوه خبرې په دې کې پټې دي هغه خبرې دا دي چې په دې کې به یو تشدد باندې دا یو خبره دویمه خبره دا ده چې دا ولسی مبارزه ده دا به ولس د مبارزه کوي حکومتونه د مبارزه نشي کولای نو د مشروطیت تحریک چې وو سعید مثلا د علمي کارونه کول یو څه سازمان او د شینم لرل مجلم لرل کارم کا او اخبارم لر خو خبر د حکومت دنه او بهر خو امان الله خان چې کله ازادي غشته امان الله خان الته باچاو نو دغه شی په هغه تخنیکی لحاظ فکر کوم چې د عدم تشدد او د تعریف د محور نه دا وباسي به نو زما دغه رقم یو فکر دی او یو یادونه چې زه غواړم وکم دلته دا چې لومړی مشروطیت کاملا ولسي او د اماغه سي مشران وزپل شول په توپ ولوزول شول لکه د عدم تشدد ټول حرکتونه چې یا زندانی شوي او دویم شکنجه وګڼلې ولیدلې زندانیان شول عمر قید شول سیاچالونو ته وغورځېدل او هغه مشران د مولوي واصف کندهاري په شمول د توپ خولې ته وتړل شول د امیر حبیب الله خان په یعنی لومړنی مشروطیت کاملا او اما دوی هیڅ ډول د تشدد هغه نه درلود دوی نو وسله اخیستې وه دوی اکثرا د حبیبیې د لیسې معلمانو او روحانیونو نو اما دوم مشروطیت چې بیا یو مقدار سازمانی حرکت وو وروسته بیا د کې شک نشته چې د شاه امان الله سره ملګری شو استقلال هغه بیا وروستۍ خبره ده اما لکه دوه جریانونه موږ د عدم تشدد د لارې بهیر ګڼلی شو چې اول مشروطیت او د ویښ زلمیانو حرکت په هر صورت اوس راځم که تاسو په دې کې یو توضیح لرئ بیا به زه پوښتنې ته بیرته راشم مهرباني عمومي توضیح غواړم چې وکړم لیوال صاحب هر تحریک چی که دا په خپل وخت کې کامیاب شي که کامیاب نشي راتلونکو نسلونو باندې دا اغېز لري په دې باندې موږ خدای خدمتګار باندې خبرې کولای شو ما یو کتاب په دې لیکلی چې خدای خدمتګار اغېز څه دي کوم طرف ته چې پښتنو کې چې دا شعور دی تاسو دا وګورئ دغه خلک به یا دغه خلکو بچي چې څوک په خدای خدمتګار کې فعال او یا یې غړي کو څوک د مثلا د پښتنو د حق کوي که څوک پښتو ادبیاتو ته کار کوي که څوک پښتون قام ته کار کوي تاسو که د صحیح مطالعه کوي دا به خامخا د خدای خدمتګار د تحریک سره یو اړیکه لري نور تاسو په ادبیاتو باندې ډیر پوهیږئ په ادبیاتو کې کومنګ او تاسو دا یو څه لاس راوړنی ګورو کوس طرف ته دغه خدای خدمتګار د تحریک نتیجه ده چې په خلکو کې وختابر امنسته که خلکو له یو فکر ورک او دغه فکر نتیجه منګه ګورو نو زه تاسو دغه یو خبره بيخي منم چې هر تحریک چې په خپل وخت کامیاب نشي د دې وګد محاله او منځمحاله اغیز خامخوي او ډیره زیاته مننه په همدغه د خصوصا په پښتونخوا کې او د پښتنو ترمنځ د عدم تشدد د اوږدمهاله مبارزې پر څرنګوالي باندې باید مفصل خبرې وکړو ما ترغه مخکې زما یو بله پوښتنه ده هغه د عدم تشدد له جریانونو سره ایډیولوژیک ټکر دی دا کیسه په هند کې هم وشوه ګاندي د کاستونو او د طبقاتو د لمنځه وړلو لپاره هڅه وکړه له شودراګانو سره کېناست حتی په ځینو روایتونو کې ډوډۍ ورسره وخوړله او د په اصطلاح د افراطي جریانونو ترمنځ دغه او رادیکالو ترمنځ دغه په وړاندې عکس العملونه را پیدا کړل حتی وروسته له بریا نه د قتل قصه هم په همدې کې ریښه لري
همداراز باچا خان ته هم په دغه وخت کې یو شمېر کسانو وویل چې ښه دا خبره سمه ده چې زموږ په دین کې رحم، عاطفه، زړهسوی دا ډیر مهم دي، ډیر ښه دي، اما په عین زمان کې دلته د جهاد خبره ده او دلته انګریزان دي او یوازې د دوی په وړاندې باید وجنګېږو، بله لار نشته او د باچا خان غوندې یو کس باید دوی ته په څو محاذونو کې قناعت ورکړی وای. آیا تاسو په دې هم کار کړی دی چې له بیلابیلو ولسي مبارزو له بیلابیلو جریانونو سره چې دا 4 که 5 ډیر پیژنو په دې کې ایډیولوژیکو عقیدوي او دینی ټکرونه له دوی سره رامنځته شوي دي، د دې په وړاندې د ولسي مبارزې د فیلسوفي یا د مفکرانو ځواب څه دی؟ اصلي خبره دا ده لیوال صاحب چې خامخا ولسي مبارزه ډیر خلک داسې غواړي چې هغه غټ فکر دا دی او دا د ولسي مبارزې په اړه یو نه پوهاوی دی. هغه دا دی چې ډیر خلک فکر کوي چې ولسي مبارزه چې دا زر نه کامیابیږي او فکر کوي چې جنگ زر کامیابیږي، نو بیا ځینې خلک لاړ شي جنگ ته مخه کړي. څومره تحریکونه ته چې تاسو اشاره وکړه په دې ټولو کې دغه رقم یو اړخ موجود و چې هغوی د ولسي مبارزې مخالف وو، خو د پوهاوی پکې ډیر مهم دی. پوهاوی په دې معنی که تاسو د باچا خان مبارزه وګورئ، مخکې د دې نه چې باچا خان ولسي مبارزه د سیاسي موخو دپاره شروع کړي، باچا خان مکتبونه جوړ کړل. دغه مکتبونه چې جوړول دغه مکتبونو مکتب نوم نه و، مدرسې نوم و. د هغې د باچا خان د ولس په مزاج باندې پوهېده، هماغه رقم کار یې ورسه کوه. مثلا هغه ازادې مدرسې جوړې کړې، خو که د باچا خان ته تاسو وګورئ د اولې ورځې نه چې د مثلا په 1911 کې فکر کوم که په 1914 دغه کلونو کې د اولنۍ مدرسه ازاده مدرسې جوړه کړله، د دسه مذهبي عالمانو، د دسه مولانا مخفي او مولانا اسرائیل وسو، د دسه مثلا تورنګزو حاجي صاحب، تورنګزو حاجي صاحب هغه سړی و چې هغه روحاني اړخ ډیر زیات قوي و. باچا خان اولنۍ ازاده مدرسه د هغه څه په ملتیا باندې جوړه کړې ده او د باچا خان اولنی 4 ملګري چې وو هغه مذهبي عالمانو. نو دلته یو سوی تفاهم خامخا موجود دی او هغه سوی او هغه دای چې خلک فکر کوي چې ولسي مبارزه په مذهب کې نشته. لکه مخکې چې ته ما اشاره وکړله، ولسي مبارزې مخکې دینه چې مبارزه شروع شي باید خلکو ته پوهاوی ورکړی شي. مثلا ما په خپل په دې باندې خپل کتاب کې لیکل کړي دي چې اسلام او ولسي مبارزه یا پښتونولي او ولسي مبارزه. اسلام ته که تاسو وګورئ، په اسلام کې ولسي مبارزه شته ده او هغه مثالونه دغه هجرت چې ده په خپل یو ولسي مبارزه ده. البته تاسو زور زیاته کیږي، ته بیرته زور زیاته نه کوي، ته هجرت کې مثلا دعوت چې ده د ولسي مبارزه یو بل قسم دی. دا کچرته د خلکو سکار وشي او خلکو ته پوهاوی ورکړي شي، زه فکر کوم دغه مشکل حلیږي. نور په اړه مبارزه کې دغه یو مشکلی دا که په اسلامي ټولنو کې او که په غیر اسلامي ټولنو کې. خو که تاسو باچا خان ته وګورئ، مثلا باچا خان چې تقریر کاوه، په لږ تر لږه په یو تقریر کې په یوه وینا کې خلکو ته ویلي چې ولسي مبارزه زما ولسي مبارزه چې ده دا په پښتو په اسلام باندې ولاړه ده او زه ولسي مبارزه زما دپاره یو نوی شی نه دی. ولسي مبارزه هغه وایي چې پیغمبر علیه السلام 1400 کاله پخوا کړې ده. یعنی د باچا خان او د ګاندي د مبارزې فرق هم دا دی که موږ وویو که ونه ویو، د ګاندي ولسي مبارزه په هندویزم باندې یو څه ولاړه ده، د باچا خان ولسي مبارزه په اسلام او په پښتونولۍ باندې ولاړه ده. همدا وجه وه چې د دسه د ملګرتیا ټول د علماو سره مثلا د علماء هند د نږدې ملګري دا به چې کله هند ته لاړل ته به سکیناسته پاتېده او د هغو په مشورو باندې ډېر کارونه د کول او د هغه عملي کار چې شروع کړ په دې کې د دسه دغه مولیان دغه علماو سره یو څو کس اوسه دلته ملګري. نو زما په فکر باندې ولسي مبارزه خبره دا ده چې داسې نه ده چې ته د یو ناروا کار په وړاندې ته غلی کېږي. ولسي مبارزه دا ده چې ته د ناروا کار په وړاندې خپل غږ پورته کړې. اسلام کې هم دا خبره ده. اسلام ته وایي که ته یو ناروا کار ګوري باید په زړه کې بیا بد ګڼي، باید پسې به راپاڅېږي، په خوله به خبرې کوي. خو دا خو ولسي مبارزه هم دغه شی دی. ولسي مبارزه موږ چې کومه ولسي مبارزه یادوو هغه دا نه ده چې یو سړی چاله په ښی مخ څپېړه ورکړي او هغه ته چپ مخ راواړوي. دلته دا فعاله مبارزه ده. د ولسي مبارزه کې یو سوی تفاهم دا دی، خلک فکر کوي چې دا غلي کېدل دي. دا غلي کېدل نه دي. ولسي مبارزه د یو ناروا کار په وړاندې
هغومره فعاله مبارزه ده لکه څومره چې جنگ فعال دی، دغه رقم ولسي مبارزه هم فعاله ده. بلکې اسلام ته واړوئ، تاسو وګورئ مثلا په منځني ختیځ کې د عربو پسرلی مصر اسلامي ملک، تونس اسلامي ملک، سوریه اسلامي ملک. نتیجه ورنګه دا بیل بحث دی. د دې نه مخکې په فلسطین کې ولسي مبارزې شوي، دغه لومړی انتفاضه چې وه په هغه وخت کې هغه ښه کامیابه روانه وه. نو بیا معلومات نشته چې ولې د هغه طرف ته لاړه، خو که چېرته هغه مبارزې دوام کړی، فکر دا و چې هغې نتیجه ورکوله. نو ټوله خبره په دې کې ده چې پوهاوی نشته دی. که پوهاوی رامنځته شي نو ولسي مبارزه په اسلام کې هم ریښې لري، ولسي مبارزه پښتو کې زه تاسو ته مثال وایم. لیوال صاحب، موږ او تاسې په پیرروخان باندې بحث کوو. موږ پیرروخان ته همیشه د دې نه ګورو چې د وسلواله مبارزه کوله. ما سره یو کتاب دی، دا کتاب لیکوال نوم رانیر دی، غټ کتاب دی. زما دپاره کې یو ټکی ډېر جالب او ډېر قوي ټکی دی، او هغه دا دی چې د لیکلي چې د پیرروخان ولسي مبارزه چې وه، دا وایي چې دا ولسي مبارزه وه. د پیرروخان مبارزه هغه وی ولسي مبارزه و. د پیرروخان په مبارزه کې د سړی درې خصوصیاتو ته، درې ځانګړتیاو ته اشاره کړې. یو دا ویلي دي چې د مغولو سره مطلب پریکون، د مغولو سره دوستی نه کول او د مغولو نه مخ اړول. دغه درې مخکې د اصول د پیرروخان د مبارزې مخکې دینه چې دا په وسلواله مبارزه باندې واوړي، د پیرروخان د مبارزې دغه درې اصول. خو دلته بیا هم زه دا خبره کوم چې زه دغه کتاب په استناد دا خبره کوم. تاسو که په غربي نړۍ کې، په لویدیځه نړۍ کې د عدم تشدد چې څومره کتابونه وګورئ، هغه هم په دې درې اصولو باندې ولاړ دي. اوس پیرروخان 200 کاله مخکې تیر شوی، 500 کاله مخکې خو تیر شوی. پښتنو کې 500 کاله مخکې دغه ولسي مبارزه چې ده دا روانه وه. یعنې د پښتنو دپاره نوې خبره نه ده. هدف دا دی چې په عدم تشدد باندې چا کار نه دی کړی، علمي کار په چا نه دی کړی، خلکو ته چا نه دی ورښودلی. په پښتو کې بیا کتابونه اوس همدغه ته راتلم چې څه باید وشي. موږ یوازې 2-3 دقیقې لرو او 2 پوښتنې لا پاتې دي. اوله پوښتنه چې لاندې جواب راکوي، دغه اوسني پښتانه چې تر کرښې اغاړه له کومو ستونزو سره مخامخ دي او نه خپل انساني حقونه لري، نه خپل ازادي لري، او ربړول کېږي، وژل کېږي، له خپلو شتمنیو نه محروم دي. آیا فکر کوئ چې د باچا خان لارې تداوم به دوی له دغه حالت نه وژغوري؟ لطفا لنډه او بیا بله پوښتنه لرم. خبره دا د لیوال صاحب چې ولسي مبارزه کوم طرف ته روانه ولسي مبارزه، ما چې څومره مطالعه کړې ده، د یوازې مبارزه او احتجاجونه کوي، په مظاهره او احتجاجونه کوي. په مظاهرو او په احتجاج باندې هیڅ یو تحریک نشي کامیابېدلی. غواړي چې خپل حقونه ترلاسه کړي، هغې دپاره لارلید ورته پکار دی، اوږدمهالي موخې ورته پکار دي، لنډمهالي موخې، وسایل ورته پکار دي، او تاکتیکونه باید دی داسې تاکتیکونه وکاروي چې د دې چې څوک مخالف دی دغه ته د سټیټس کو، یعنې دغه موجوده حالت تداوم هغو ته مشکل کړي. تر څو پورې چې دغه حالت تداوم یو ته مشکل کړی نه دغه مبارزه نه کامیابېږي. دغه بیخي عمومي فرمول دی چې ته سټیټس کو د خپل مخالف ته نه مشکل کړی، هغه اوس دا اوږد بحث دی چې ته څنګه مشکل کړې. تاکتیکونه دې ته وګوره چې کوم تاکتیک ډېر قوي دی، دوی به بیا کامیابي. که دا یې نه یې کړی نو نه کامیابېږي. په یوه دقیقه کې دا هم راته ووایي چې د عدم تشدد د پوهېدلو باندې لپاره چې خلک پرې پوه شي، څه کول پکار دي؟ زما په فکر عدم تشدد لپاره د ټول نه مهمه خبره دا ده چې موږ دې لپاره هغه اکاډمیکه یا علمي زیربنا رامنځته کړو. علمي زیربنا د دې نه شروع کېږي چې په دې باندې خلک څېړنې وکړي، ریسرچونه پرې وکړي، او دا ریسرچونه په هره ژبه چې په خاص کر په ملي ژبه باندې چې نو په دې باندې دا ضرور دي. کله چې موږ علمي زیربنا رامنځته کړو، د علمي زیربنا نه وروسته بیا نور مسایل بیا وروسته. اولنی شی چې دی هغه مهم هغه دا دی، او دا همیشه د دې لپاره نه ده چې دا د خامخا د سیاسي موخو لپاره وکارول شي. ولسي مبارزه چې ده له فرهنګي امکاناتو، له مطبوعاتي امکاناتو، له رسنیزو امکاناتو او د ادبیاتو او فرهنګ او موسیقي له هرې لارې نه ممکنه ده. ډېره زیاته مننه قدرمن ارچیوال صاحب، تاسو ډېره زیاته تخصصي خبرې وکړې او زه باور لرم چې د عدم تشدد یا ولسي مبارزې په اړه د خلکو په ذهنیت کې
بدلون او تغییر راغی. ستاسو له حضور نه ستاسو له خبرو نه ډیره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو. زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسې په خدای سپارم. په مخه مو ښه شه.